یو څوک سپکول څونه ګناه لري؟ یو څوک بې عزته کول څونه ګناه لري؟ پر یو چا ظلم کول څونه ګناه لري؟ غیبت کول څونه ګناه لري؟ ګوره ګناه اندازه یې ښه څونه ګناه لري؟ بد نیت کول، د عناد کول، د یو چا سره عناد ښکاره کول چې په عمل یې هم ښکاره کوي، په زړه کې یو خبره وي هغه باندې خدای څوک نه نیسي. عمل عناد د یو چا سره کول، ښکاره کول د عناد، دا څونه ګناه لري؟ او دغه تکبر کول دا څونه ګناه لري؟ دغه ګناه وي، دا ټول ګناه وي. دا داسې ګناه لري، دا ټولې چې ما یاد کړې، داسې ګناه لري لکه شراب چې وڅښې، داسې ګناه لري لکه د خنزیر وینې چې وڅښې، داسې ګناه لري لکه د خنزیر غوښې چې وخورې. ته نو ووایه دا څه وایه؟ زه دا وایم د خنزیر غوښې که چا وخوړلی ګناه یې کبیره ده، غټه ګناه ده. نو خدای ته کبر سجده شوې، خدای دې خاص قبول کړي، بس د خدای د خوا دا حکم خدای به دې وبخښي. که تا یو مسلمان څه ظلم وکړي، غلا دې وکړه، پر مال دې ډاکه ولګوله، زور په زور جن واخیستی، سپک دې کوي، بې عزته دې کوي، یو بله خبره دغه یې وسوه، بیا د دغه سړي بخښل چې 15,000 رکعته نفل وکړي